د ذهن د تیزیدو یو اسان عمل ښه یو کس دی هغه وایي جناب زه سیاد کمه بیا راته یرکیږي رانه یا ذهن کې مې سکینی نه اکو نارینه دي او کو زنانه دي ښه او اکو د زندګۍ په هر یو سټیج کې دي بای اوسو بوډاګان دي یا بوډېګانې دي یا ځوانان دي او یا تورسري دي کالج او یونیورسټو والا او مدرسو والا ټولو دپاره دا یوه اسانه وظیفه ده او جامع عمل دی ښه او اکثر څوک کیدي یو څیز کیدي که نه بیا یې تیس تیر شي نو دې ټولو دپاره انشاءالله دا یو عمل دی ښه عمل څه دی د سحر د مونځ نه پس صرف د سحر د مونځ نه پس ښه د سحر د مونځ نه پس 71 پیرې یا عزیزو یا فتاح یعنی یو اویا پیرې ښه بعض زمونږ ارونه وی چې بهی په 71 مونږ نه پیږو نو مونږ ته بل شانتې وایم نو یو اویا پیرې د سحر د مونځ نه پس یا عزیزو عین دی عین ښه یا عزیزو او یا فتاحو دا به 71 پیرې وي ښه د سحر هر سحر مونږ نه پس ښه اکو دننه جی زنانې دي په کورونو کې خو د زندګۍ په هر یو سټیج کې دي او اکو نارینه دي بهر اکو د زندګۍ په هر یو سټیج کې دي هر څومره مصروفیت دي نو انشاءالله دا دعا دې مونږ وایو الله جل شانو به زموږ حافظې سکړي برابرۍ ښه په شرط د دې ګورئ ښه په شرط د دې ګورئ چې یقینه مې پیښه مونږ به ګورئ جي د دنیا وظیفې به کوو جي د دنیا او دا زما د مولانا جي دا خوله به ستړي شي تاسو د وظایفو او تاسو به جي په وظایفو به خوله ستړي شي جي خو ګورئ کو یقین پې نه نو ګورئ دا مې درته بیا عمل نه کوي ښه د قرآن چې کوم الفاظ دي یا نبي علیه السلام موږ ته ښودلي دي نو ګورئ د هغې ټولو خبرې اترې نه دي دا د یقین سره تعلق ساتي ښه وظایف چې ورته کم وي که چېرې زمونږ یقین مضبوطي نو الله جل شانو به زمونږ کار کوي ښه نو څنګه جي د هر د سحر مونځ نه پس 71 فیرې یعنی یو اویا فیرې یا عزیزو یا فتاحو صحیح شو جی د وظایفو تعلق څه دی دا د زړه سره دی ښه د یقین سره تعلق دی ښه کو چېرې زما ستا په یقین سره کوم انشاءالله زمونږ ذهنونه به الله صحیح کوي ښه صبرانه ير کېږي نه ښه ذهن به انشاءالله تیزیږي صحیح شو یو فیره بیا د سحر د مونځ نه پس 71 فیرې یا عزیزو یا فتاحو یعنی یو اویا پیرې ښه فیقین سره انشاءالله زموږ ذهنونه به بیا صحیح بیا به زموږ ذهنونه برابري صبرانه ير کېږي نه بوجونه به پې نه راځي په دې سر باندې به درد هم زموږ داسې نه راځي ښه څنګه چې عام عورت کې درد بس خبر نه وي په سر مې درد دی نو دا وظیفه دې مونږ د ډېر اهتمام سره کوو صحیح دی انشاءالله ښه خبره پیلول څه دي تاسو ته پته د صدقه ده